بسم الله الرحمن الرحیم. د میتان لاسته راوړنه. د میتان موږ کولی شو چې لاسته راوړو یو د سوډا لایم څخه، د سوډیم اسیټیټ څخه، د سوډیم اسیټیټ څخه سوډیم اسیټیټ او سوډا لایم څخه نو که موږ CH3 CO یعنې سوډیم اسیټیټ واخلو او دا موږ هیټ کو د سوډا لایم سره، دې ته موږ سوډا لایم یو. دې سره موږ چې کو هیټ کو تودوخه ورکو، صحیح ده. نو موږ سره به CH4 په لاس راشي پلس سوډیم کاربونیټ، او موږ فایرکس ټیسټ ټیوب کو واخلو. مثلا که موږ یو ټیسټ ټیوب واخلو، صحیح ده، یو ټیسټ ټیوب واخلو او دې ټیسټ ټیوب کې موږ سوډیم اسیټیټ او سوډا لایم واچو او هیټ ورته ورکو. نو ما سره به په دې نل کې د اوبو په دلته ما سره میتان ګیس پیدا شي، خو هغه بې رنګه دی، بوی هم دی، صحیح ده. نو هغه موږ په لاس راوړو. همدارنګې دویمه طریقه چې موږ غواړو چې دغه لاسته راوړو نو هغه د کپل نه، صحیح ده. میتایل ایوډایډ که موږ واخلو، میتایل ایوډایډ او دې سره موږ کپل یو ځای کړو. دا موږ مخکې ویلي وه پرام کپل، د هایډروجن د کپل نه راځي، نو د کپل دو ته وایي، صحیح ده. نو CH4 میتان به لاسته راشي او HI دا کپل چې دی. ته به موږ واخلو مثلا زنک، دې ته موږ زنک کاپر کپل یو، زنک کاپر کپل یو. دې کې موږ چیک کوو چې زنک راخلو جست او دا په کاپر سلفیټ کې کړو، کاپر سلفیټ محلول کې کړو جست څه وخته پورې، او دغه محلول چې بیا موږ سره جوړ شو، صحیح ده، د زنک کاپر سلفیټ، دې ته موږ زنک کاپر کپل یو. دا زنک کاپر کپل چې دی دا بیا موږ راوند باټم پلاس کې کیدو. دا محلول به موږ دې کې واچو راوند باټم پلاس کې، او دې کې به میتایل ایوډایډ هم واچو CH3I، او دې سره به موږ 95% ایتایل الکول هم واچو، صحیح ده. برنه به نه دی، د کیپ په واسطه دې کې به 95% ایتایل الکول هم ور واچو، صحیح نه. د یو وخت کې به ما سره میتان چې دا څه شي دا پیدا شي. نو دې سم کولی شو چې موږ لاسته راوړو. نو میتایل ایوډایډ به د دغه زنک کاپر کپل او الکول نه به هایډروجن زیات شي، او ما سره میتان چې دا په لاس راشي پلس HI. یو طریقه دا ده. درېیمه طریقه المونیم کارباید څخه موږ کولی شو په لاس راوړو. المونیم کارباید که موږ رقیق تیزاب یو اوبه ورسره یو ځای کړو المونیم کارباید سره، نو
نو ما سره میتان چې دی دا په لاس راځي پلس المونیم کلوراید صحیح ده. نو میتان ګاز به موږ سره په لاس راشي. المونیم کارباید څخه زه کولی شم چې میتان چې دا په لاس راوړم او همدارنګې زه کولی شم چې میتایل مګنیزیم آیوډاید چې کوم دی ګرینډاټ ریجنټ دی میتایل مګنیزیم آیوډاید دې سره زه اوبه یو ځای کړم نو دې نه زه کولی شم چې میتان په لاس راوړم. او دا ټولې طریقې چې موږ ویل دا درې څلور دا سمال سکیل باندې کم اندازه باندې موږ غواړو چې میتان لاسته راوړو. که لوی پیمانه په لوی سطح باندې ډېر مقدار کې موږ غواړو چې میتان لاسته راوړو نو هغه بیا موږ راوړو میتان د طبیعي غازاتو نه همدارنګې خامه نفتو نه صحیح ده او یا مثلا نور چې کوم موږ سره د نفتو چې کوم محصولات دي د هغې نه موږ چې کوو دا په لاس راوړو.